وم اتم نهم دا دریونا نمونا یو بلتا نجدیدی العلی الأعلى المتعال العلي الأعلى المتعال اول بدي بن الدلائل خيو دا قرآن نجدانون بقرآن كراغلي والسورة البقرة كاللوي وهو العلي العظيم والسورة الأعلى كاللوي سبح اسم ربك الأعلى والسورة الرعد كاللوي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المتعال ندلا وم أتم نهم نمدايات كي العلي الأعلى المتعال علو خو عربي كده چه كم عام عربي منگا او زمان دا عوامي دلتوي اغوي تم پتره چه دا علو معنی دا وچت برا دا كتب مقابله كي برا رازي السمو الارتفاع برا كده وچته ده پدی کی دنه ډیره معنی پرتی دی پدی نومونو کې علو وچته ده په معنا علو الشان والقدر لکه پلانی د پلانی شان او قدر وچته معنی دا نه چې هغه وچت بر ناشته خو شان او قدر یې څه دی هغه وچته لکه دلیل په ته هم پاره خبر به ان شاء الله دلیل خای الله فلا تهنوا وتدعوا الى السلم تاسو کمزورتیا مرخ کار کوي د ځان د کافرانو سره ابتدایي د صلح خبرې تاسو مکوئ د کافرانو سره صلح جایز ده خو چې هغوی شروع کړي د صلح خبرې تاسو د ځان د صلح خبرې مکوئ وانتم الاعلون او تاسو اوچت یئ دې ځای کې د اوچتېدو څه مطلب دی ستاسو شان اوچت دی مطلب دا نه وانتم الاعلون تاسو په هغوی له پاسه نه ستاسو شان هغه د کافرانو د شان نه اوچت دی ستاسو قدر او مرتبه اوچته ده نو علو په دې معنی سره هم راځي علو په دې معنی سره هم راځي د ځي اوچتېده یو سړی اوچت دی یعنې ځای اوچت دی لکه الله سوي په قرآن کې کلا ان کتاب الابرار لفي علیین د نیکانو خلکو عملنامه په کوم ځای کې ده علیین کې ده علیین څه مطلب دی یعنی اوچت وم اسمان نه برا وم اسمان نه برا یا حدیث د اسراء و معراج کې راځي انس بن مالک رضی روایت ته په صحیح بخاری کې شتي فعل به الى الجبار فعل به الى الجبار یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر وختو الله پسې فعل دې کې علامه ته یعنی زی اوچت شو نو یو معنی دا شو یاد ساتئ زما په دې خبرو هوتا سره صحیح کړه زه ګوره حتی الوسه کوشش کوم چې په اسانه پښتو کې په اسانو الفاظو کې تاسو پوه کړم او دا خبرې د الله سره تعلق ساتي نو ښه په غور او شوق او ذوق سره یې اورئ کله چې ته کلي ته ټلیفون میلاو کې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال او د ښځې سره خبرې کې خوب درځي د وړو سره چې خبرې کې مور پلار سره په ګنټو ګنټو په ګاډي کې ناستي او په روډ کې ناستي او کله وی لیټ ولګېدو کله وی ښکاري نه کله وی ښکاري او اواز درځي او نه راځي زارې شنې شي زه دې بعضو ته حیران یم یعنې سړی ټلیفونو کې څنګه ښې واړه څنګه خبره ښه نه په ګنټو ګنټو به پتې ته به حیران شي چې دی وایي څه هغې ته په اخر کې دوی سره خبرې ختمې شي نو کپړې دې څنګه اچولي دي او هغه پلانې راغلی او که نه راغلی او تا جو ورته څه ووي او تا ورته څه ووي او تا پرون چې پالتو خبرې پالتو خو دوی د یو بل په خبرو باندې مین دي ځکه نه تنګېږي نو دا خبرې پالتو خبرې دي د ضرورت خو درې څلور خبرې خلکو کې خبره ختمه شو دا به ګنټو څه شی دی نو چې کله تا ته ستا د رب خبره بیانېږي که په دې ځای کې ته تنګ شوې نو بیا ته ډېر بدبخته یې چې د الله سبحانه وتعالی معرفت بیانېږي او د هغه په باره کې خبره کېږي او تا له هغه موضوع دومره خوند در نه کړو چې ته په جذبه کې راشي نو علو په معنا چې قدر یې اوچتي علو په معنا چې ځای اوچتي علو په معنا د دې راځي چې عظمت
تجبر او تکبر. لکه الله سوی ان فرعون علا فی الارض، فرعون اوچت شو په ځمکه کې. څنګه اوچت شو؟ ځای اوچتو، تکبر یې کړی و، جابر و، جبر او ظلم یې کړی و. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. الله وی هغه داسې قوم و چې عالین و. عالین اوچت، داسې کې د اوچتوالي نه مطلب تکبر به یې کوو. علو په معنی د دې هم راځي چې یو سړی زورور شي، یعنی زورور دی پلانې. عرب دا خبره کوي، وی علا فلان فلانا، پلانې په پلاني باندې اوچت شوی دی. څه مطلب دی؟ زورور شوی دی. نو دا علو په معنی د دې هم راځي چې زورور دی. د الله سبحانه وتعالی د نوم العلی، الاعلا، المتعالی یا المتعال، دا درېونه په یو معنی سره دي. صرف فرق پکې دا دی په دې تعالی کې، متعال نوم کې دا فرق دی چې الله اوچت دی سره د پاکوالي نه، د هر عیب او د هر نقصان نه. دا معنی په دې کې دنه زیاتي پرته ده. دا خو ما معنی ووي. نو مطلب دا شو چې الله سبحانه وتعالی اوچت دی، یعنی قدر اوچت دی. اوله معنی موږ دا کړې وه که نه، چې علو په معنی دا چې قدر اوچت دی. وانتم الاعلون، او تاسو اوچت یعنی شان هم اوچت دی. نو الله اوچت دی په معنی دا چې د الله قدر او شان څه دی؟ هغه اوچت دی. دویمه معنی موږ کړې وه الله اوچت دی علو په معنی د اوچتوالي د زی. الله اوچت دی یعنی زی د الله ذات چې دی هغه څه دی؟ هغه اوچت دی. دا هغه علو چې د مکان سره تعلق ساتي. الله اوچت دی یعنی د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. الرحمن علی العرش استوى، رحمان په عرش د پاسه دی، او عرش د ټولو مخلوقاتو د پاسه دی. نو الله اوچت شو د ټولو مخلوقاتو نه. او د بار بار موږ دا خبره بیانو چې زمونږ عقیده ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې الله د ذات په اعتبار سره څه دی؟ اوچت دی، په عرش د پاسه دی. د علم او د قدرت او د اورېدو او د لیدو په لحاظ الله په هر ځای کې دی، خو د الله ذات ګوره په هر ځای کې نه دی. او چې څوک تپوس وکړي الله کوم ځای کې دی، د دې جواب دی چې الله په عرش د پاسه دی. دلیل پې دا دی الرحمن علی العرش استوى. نو عرش کوم ځای کې؟ عرش هر ځای کې دی. عرش په اسمانونو د پاسه دی. الله سوی الیه یصعد الکلم الطیب. دا ښایسته خبرې چې دی، پاکې خبرې الله ته خیجي. خیجي معنی څه شوه؟ چې الله اوچت دی. ځکه که الله هر ځای کې وی نو بیا دې ټکي استعمالولو ضرورت څه و چې الله ته خیجي. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وی ما دا قرآن نازل کړی دی، را کوز کړی مې دی. مطلب دی چې الله بره دی، نو ځکه دا قرآن کته را لېږلی دی. که الله هر ځای کې بیا به د انزلنا ټکی به یې نه وي. بله واقع د اسراء او د معراج څه ضرورت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بره ځي؟ څه ضرورت دی چې د الله سره ملاقات وشي، د الله سره خبرې وشي که نه؟ نو خو الله بره دی، ځکه خو بره لاړ که نه. که چېرته الله هر ځای کې وی نو دا خبرې د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې کېده، دا خو هر ځای کې بیا کېدی شوې. ورسېدی په دې خبره. دا ښکلی دی او ښایسته دلیل دی. بل مشهور حدیث، یو صحابي سره یې وینځه هغه یې ازادوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راوستو، نو هغه دې تپوس وکړو این الله، الله کوم ځای کې؟ نو هغې اسمان ته یې ګوته ونیوه. وایي زه څوک یم؟ وایي ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هغه یې ازاده کوي، دا مسلمانه ده. نو الله سبحانه وتعالی قدر او شان هم اوچت دی، او د الله ذات هم اوچت دی. او الله اوچت دی په معنی د دې چې عظمت د الله دی، او الله اوچت دی په دې معنی سره چې الله زورور دی. الله زورور دی په دې ټولو مخلوقاتو باندې. فتعالى الله الملك الحق. اوچت دی او پاک دی هغه الله چې هغه باچا دی او حق باچا دی. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى عما يقولون
علوا كبيرا الله پاک دے اوچت دے دا ہر عیب او دا ہر نقصان نا اللہ پاک دے اوچت دے دی مخلوقات دا سوچونو او دا فکرونو نا اللہ پاک دے اوچت دے دا ہر کمزورتیانا اللہ پاک دے اوچت دے دا ہر مثال بینون کی نا او دا ہر مثال نا اللہ پاک دے اوچت دے تشبیح ورکولو نا چا اللہ دیسی دے لکا دیسی نا ولیادو باللہ اللہ پاک دے ہر سن اللہ چی اوچت شو نو دیزی کی فائدہ تی منگ تسر ہوتا فائدہ دار ہوتا چی اللہ سبحانہ وتعالی علی فی دنوه قریب فی علوه دا دیر ناشنا جملہ دا علماء بیانی وی اللہ سرد نجدی والی اوچت او اوچت سرد او نجدی دے سرد اوچت والی دیدی سمانا شو ہاں تاریخ سے نجدی دے ذات پہ اعتبار سرہ اوچت تے نو اللہ اوچت تے او نجدی دے او اللہ نجدی دے اسے دے اوچت تے سبحانہ وتعالی او پاک عرش دا پاس آگا نجدی دے سنگ نجدی دے ہر خبر اوری او ہر خبر ہی نہیں حدیث کی رضی چی نیم شپی نیمہ او تک تور میگے پا تک تور گٹھ باندی روانی او دا گٹھ مہینی رب العالمین دا میگے دا عرش نینی او دا خپو کشار موری دا معنی دی چا اللہ نجدی دے اوچتے او اوچتے او نجدی دے سبحانہ وتعالی خول راغلی او پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی کن ویا رسول اللہ خاون رتوی جتا پما دی سی لکمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا جواب نور کو وی بس دیسی حرام شوی تا پاگا بندینو پوخا و دیسی یہ مسئلی دا راکو زیدون مخ کی دیسی وا چی چا بچا تاوی چی تا پما دیسی خزی تا بیوی تا پما دیسی خور ناغا با بیسا شوا حرام بشوا تا پما دیسی لکمور بس آبا حرام شو دی مسئلی بل حل نو اللہ لسا حل نو بیان کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی ویزا سوی من زان نغزی خبری نیشم کو آغی جڑا کور وی زمان زوانی دو خوڑا او زمان خیٹ ماردر پار سیری کڑا یعنی بچی میں روڑو او چی اس ہر سو زد دویم خاونم ہوتم او دا ہر سن ہوتم نندے ما توی چی تپا ما دیسی لکمو یا رسول اللہ زمان بچی دی که زیت بو زمن وگی بشی که دت پریدم تربیت بے کمزوریش اگو دی سوک بس پا جڑا سر وطاو تی دروازه کی ہوئی چیز اخپل شکایت بینو مچاتا اللہ سبحانہ وتعالی تا دے ہوئی نو رب العالمین آیتون نازل کو پورا سورت نازل کو سورت المجادلہ یا المجادلہ سورت پا نوم دا آغا زنانا چاگی دا پیغمبر سر بحث مباحث کرده و دا خاون پا بارکی اللہ سوئی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا اللہ وورد وینا دا خزی چی تاثر جگڑ کولا پبار دخپل خاون کی وتشتکی الى اللہ او شکایتی اکو اللہ تا واللہ یسمع تحاورکما او اللہ واوردی خبریت رستاسو ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ اوریدن کے لدن کے دے عرش نے خبر عرش او د یو اسمان بل اسمان پوری سو فاصله ده 1500 کاله او بیا د دې اسمانونو د فاصله او عرش د پاسو پاسمانونو د پاسو بو او بیا د زمکه د اسمان پوری فاصله او رب العالمین د عرش نه خبر واورید دا دی هغه رب چې بر دی او نږدې دی او دا هغه رب دی چې نږدې دی او څه دی اوچت دی دا با مخلوق کی نیشی کے دے دی سوک مخلوقم لیدلے چی دیسی صفت پا کی نا نا دا صرف دا اللہ صفت دی مخلوق کا نجدی دے نو نجدی دے او کا لری دے نو لری دے
خو رب العالمین بره دی او نږدې دی او نږدې دی او بره دی. د خوله خبره د هغه ځینه واورېد. عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات د هر عیب او د هر نقصان نه چې زه یو کوټه یو دیوال اخوا ولاړه ومه په دې کمره کې دننه او غوږ مې ایښودی و چې دا خوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وي بعض خبرې راتلې او بعض نه راتلې او هغه الله د عرش نه واورېدې. دغه وران شو دا یو یهودي وی الله غریب شوی دی اوس د مسلمانانو نه مالونه جمع کوي. په دې باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غصه شو یو څپېړه وله ورکړه. هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې ستا ملګري زه والی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر ولې دې والی؟ یا رسول الله د الله بېادبي کوله تا سره بې ګواهان شتي عدل دی که مخامخ ابوبکر صدیق هم دی خو عدل او انصاف ته دلیل به غواړي. ها ابوبکر تا سره په دې باندې څه دلیل شتي په دې خبره باندې څه ثبوت تا سره شتي؟ هغه وی یا رسول الله بس زه ومه ده دا خبره وکړه نه نشتي څه ګواه نشتي. نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله کړې وه الله ایتونه نازل کړو قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. یقینا الله واورید وینا د هغه یهودو چې ویلي وو چې الله غریب دی او موږ مالداره یو. الله د هغه ځینې خبره واورېده. نو رب العالمین هغه اوچت ذات بیا درته ناشنا فایده ذکر کوه. الله اوچت ذات دی نو څوک چې د هغه سره تعلق ساتي هغه هم اوچت شي. اوچت شي په معنه د څه؟ ما خو اوچت په معنه ډېرو معنو سره راځي. نو چې الله سره تعلق ساتي ته به اوچت شي په کومه معنې سره؟ شان به اوچت شي، مقام به اوچت شي، قدر به اوچت شي. الله موسی علیه السلام ته څه وي کله چې هغه وویرېد مقابلې له تللی که غټه مقابله وه الله ورته وایي لا تخف انک انت الاعلی. مه یېرېږه ته څه ته اوچت د الله سبحانه وتعالی د کتاب چې د الله خبرې دي بس دا هم اوچت دی. د الله د دین هم اوچت دی. الله خپلو ملګرو ته هم اوچتوالی ورکوي، هغوی له هم عزت ورکوي او ناشنا شان او مقام وله ورکوي. د الله د دې خبرو سره چې تعلق ساتي الله دې اوچتوي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله د دې کتاب د لاسه بعض قومونه اوچت کړي دي او بعضې ذلیله کړي دي. کوم چې دې قرآن سره تعلق ساتلی دی الله اوچت کړي دي او کوم چې د قرآن شاته غذار کړی دی رب العالمین هم غذار کړي دي ذلیله کړي دي. د الله سره تعلق ساتئ او د الله د کلام سره رب العالمین به موچت کی، مقام بدل اوچت تر کی، شان به موچت شي. نو دا درې نومونه شو د الله. کم العلی، الاعلى، المتعال. او د دې نه مخکې کم یو؟ القیوم. دا نومونه به موږ انشاءالله پوره کوو او په هغه حدیث به عمل کوو چې یو کم سل نومونه چاته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله او په ځان پوه کي او معنی یاده کي دی به جنت ته ځي. نو موږ به کوشش کوو انشاءالله چې یو کم سل نومونه د الله یاد کو او ځان پې پوه کو. کوو به کوشش که نه؟ نو ټول نومونه شو الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، العلي، الأعلى، المتعال. تسوش نه